خان بابا نړۍ وایي چې طالبانو په حکومت کې د هغوی د خوښې ازبکو تاجکو ته په حکومت کې برخه ورکړې ده. د دې په هکله تاسو څه وایي؟ طالبانو په حکومت کې د خپلې خوښې ازبکو تاجکو ته برخه ورکړې ده. نو څوک د نړۍ د خوښې ازبکو تاجکو ته چې دی نو هغه برخه ورکړي. ګورئ نړۍ چې دا نړۍ په دې خبره په خپل هم پوهېده خو هسې سترګې پټوي. څه ناسه چل خو به جوړوي، څه ناسه لارې خو به راوباسي که نه. دلته کې که څوک یو پارټۍ الیکشن وګټي یا څه نور څه یا څه تنظیم یا دغه راشي منځته راشي، حکومت منځته راشي، په هره طریقه چې راشي نو هغه اپوزیشن خلک خو منسټران نه جوړوي که نه. د خپلې خوښې یا د خپلې نظریې خلک چې دی نو هغه دغه ته راوړي که نه، حکومت ته راوړي، د حکومتي چوکو ته راولي که نه. نو دا خو خیر هسې دی به وایي نړۍ چې دی که نه، نړۍ به خامخا څه ناسه وایي، ای به خامخا وایي چې دی به مونږ په زنګونانو څنګه کښېنو ځان ته که نه ده، دی به ځان ته څنګه په سجده کوو چې په زنګونانو شي بیا به وایي چې څنګه به ځان ته په سجده کوو. دا خو یو دغه دی. اوس مسله دا ده چې د دې نه به تاسو انکار نه کوئ چې حکومت هغه حاصلول چې دی دا ګران کار دی. حکومت حاصلول چې دی دا ګران کار دی. حکومت نظام چلول چې دی که نه دا ډېر ګران کار دی. د دې د هغه اصل جنگ چې دی که نه، اصل دغه چې دی د دې به اوس پته لګي. دا د عمران خان دغه تاسو په مخامخ دی چغې سورې والې په دغې والې څه په طریقې چې دی نو په هر طریقه چې حکومت ته راغو خو بیا نه ټیمو نه څه نور څه د هغې زور ټول عوامو ته راغو. عوام په چغو سورو دغه دی بد حال دی. اوس هغه په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم، د هغې د لاسه عوام غرق دی. خو همدغه شی داسې نه چې خدای مکه چې دی د جنګ هغه تربیه خو خو د نظام چلولو تربیه نه وي نو دا به ډېره مشکل شي، دا به ډېره ګرانه شي. دا ګوره نړۍ خو به تا ته خنډونه ږدي، نړۍ به تا ته وایي چې دا به داسې نه کوې، دا به داسې کوې، دا به داسې نه کوې، دا به داسې کوې، دا وکړه نو داسې بدل وکړم، دا وکړه نو داسې بدل وکړم. نړۍ خو به دا کار کوي. اوس چې ته څومره تربیه یې، ستا څومره دغه شته دی، پوهه شته دی، ته د نظام په چل څنګه پوهېږي. که چېرته دوی څومره حده پورې په نظام پوهېږي په چلولو باندې، دومره به دوی د بل د دغه نه اثر رسوخ لاندې نه راځي. ورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه جنگ د میدان جنگ نه واپس راځي او وایي چې یاره موږ جهاد اکبر ته راځو، ښار ته چې ننوځي. نظام چلول نه دی، دا جهاد اکبر دی. ګورئ ښه آسان کار نه دی. جنگ ګټل چې دی که نه دا منم چې دا ګران کار دی، خو نظام چلول چې دی دا بیا ډېر ګران کار دی. نو زما خو تمه ده چې دوی به د دې شي ځکه چې ما وکتل چې موږ ته دا ښکارېدل چې یاره طالبان مولیان صاحبان چې دي نو دا بس مدرسو په دغه صرف پوهه دي، خو دا خو ډېر زیات د کابینه کې که ته وګورې نو منم چې څه پکې دغه وي. دا خو دلته په دې عام دغه کې مشته نور دغه حکومتونو کوم وي هغه د ګوتې لګولو والا خلک پکې شته، خو زیاتر پکې ګریجویټ دي. څه ناسه دغه سره دغه دي ماشاءالله د هغې هغه دغه چې زه ګورم نو هر لحاظ سره چې دی نو کیپیبل ورته زه ویلی شم. خو اوس مسله دا ده چې په وینا کې او په دغه کې عمل کې څومره دغه راځي دا خو به وخت ثابتوي. خو نړۍ خو به ورته وایي چې یاره ته چې دی نو دا داسې وکړه، دا زما د خوښې خلک په دغه کښېنوه، په کورسو کښېنوه. نو دا خو څوک هم نه کوي. خو که ته کیپیبل نه یې، ته چې دی نو د نظام د چلولو لایق نه یې نو ته بیا لازم ده چې دا د هغې به هر څه منې نو د هغې په ګوتو به چلېږي. دلته دا حکومت وي نه، دا غریب مجبوره دی چې سهاره به اخلي. عوام یې دغه کو ستا چې دی نو 1 روپۍ چې دی دغه ارزانېږي تیل او 15 روپۍ په بله ورځ باندې ګرانېږي. کم ځای ته در باندې ورسېده، ستا د ډالر دغه وګوره، هر څه وګوره. او دې ته دی څه وایي
دا وی نړۍ هم د سیده نو الک کمال خو هغه کنه چې یو خوار وي او ته په خوار دغه وخت کې ته آبادی طرف ته لاړ شي لایک تو خو دې ته وای کنه چې ټول خوار دی او تم خوار شي نو بیا خو څه فائدہ شو ټول چې دینو تبادی تم تباش نو څه فائدہ شو خلکو داسې حکومت غواړي داسې مشران غواړي داسې دغه غواړي چې هغه پاغه دغه کې د یوسف علیه السلام دغه وګوري هغه چې دینو په قحط کې چې دی هغه څنګه تنظیمی شکل جوړي دغه جوړي نظام چلي هغه څنګه ترتیب جوړي نو زما په خیال چې دای له پکار دي چې اوس دې ته ونګوري چې را نړۍ به مان څه غواړي زه به څور کوم دا بوس قتل غواړي چې زب نظام څنګه چلوم او موږ به دا ګورو چې دې به نظام څنګه چلي په دې حالاتو کې چې دی نو دوی له پکار دي چې هغه یو بل سره سرونه دغه کی او کینی او په اطمینان سره دغه چې اخلاص خوشته ده او هغه مسلسل دغه مشته هڅه مو کوشش مو خو اوس چې دینو یو بل شی ډیر ضرورت دی ولا او هغه د هغه سیس حاصل خو شو اوس د هغه سیس چلول دي کم چې د دې هر سنه ګران دی اره د میدان جنگ چې دی دا جهاد دی او نظام چلول چې دی نو دا جهاد اکبر دی اوس بر دې پته لګي چې دا څومره چې دی نو دې دغه دی خو زما په خیال چې لږ کوشش وکړي نو ډیر څه کولای شي که خیری اخلاص چې وي کنه او پاتې شو خبره چې اوماغه چې د خپل خوخي دغه ازبک او تاجک دغه کل نو یو خدای له پریکړې فیصله پکار وي زه یو خبرو کما کې دې شي پاغه باندې ډېر تنقید دغه موشي چې کوم فیصله چې د صلاح الدین ایوبی نشوي دا غي د لاس چې نړۍ مسلمانانو ته د نړۍ مسلمانانو ته نن څومره نقصانات رسي زما په خیال چې دلته ما غشانو شو خو وخت پکار دی چې وی زه یم چې پښتون انجینیر شتا نو په پښتنه خوره د پنجابي ازبک تاجک انجینیر ضرورت نشته ده که چرته نه وي نو بسم الله ازبکم راولا تاجکم راولا په کرسي کې نه کلایک یا جوګه پښتون نوي د یو کرسي د پاره او تبل راولې نو زه خیر ده خو کو جوګه پښتون موجود وي په پښتنه خوره باندې او تبل کینه دا ته د خپل قوم سره زیاتې کې دا نه دین نه تا مذهب منې کوي او نه تا بل څوک منې کولې شي دا اسه غ پرشر دی ستا ته چې نالای کوي کنه دا غ پرشر به نشه برداشت کوله ته چې کمزورې ته به دا غ پرشر نشه برداشت کوله نور وګوره ازبکستان کې اولنې حق د ازبک دی تاجکستان کې اولنې حق د تاجکو دی په ایران کې وګوره په عربو کې وګوره په نور علاقو کې وګوره الته څوک ته دانش ویلې چې تا دلته کې دا تاجک ولې په دې کورسې کینولې دي تا پټولو دغه باندې چې دغه ولې کې ازبکستان پټولو چوکو باندې ازبک ولې کینولې تا ته نشي ویلې دلته تا ته نشي ویلې خو مسله دا چې موږ نه بارها غلطي کیږي بارها نه غلطي کیږي د مسلمان په توګه او د پښتون په توګه خو بیا موږ نه ډېری دغه شي وي ابدالي د وختونه کومه یا دغه نه مخکې کومه سر نوې ټیټ کړي کنه نو په پښتنه خوره او نه حق د پښتون د وخت د سره دا ضرورت دی او ضرورت بوي او تر سوچ دا شی نه دی دغه شی نو پښتانه په خپل خوره هم دغه شان دبل دغه تناستي چې دا وکاو دا مکو دا تنشي کوله دا منکه دا حالې دی چې نه په خپل جبه کې دا نړیوال دستور مطابق چې کوم حقوق دي کنه اغم د تندي د نشي اغسته اغم د تعصب دی اغم د چې دینو دغه دی جرم دی نو زه خو یم چې الله دیو کې چې دی د دې نظام د چلولو هغه د حکومت د نظام د چلولو لایق وي او دا نظام و چلی په خطرې کې سره نو بیا به زما په خیال چې نړۍ کې ډېر ورته ګوتی نسی چې دا وکاو
نو نړۍ به اخر کې سر ټیټي چې یاره بس تاسو هغه ټیک ټیک مونږ سره خبرې وکړه نن خدای وایي چې یاره مونږ تسلیم کوي کنه که چېرته دی په صحیح لاره په صحیح دغه سره په نظام وچلولو نو زما به خیال چې همدا نړۍ ورته بیا به وایي چې یاره مونږ ستا په شرایطو تا تسلیمو خو بس یو دغه ده چې لږ غور یې وکړو نو او زما په خیال چې عقل لري نو ان شاء الله چې دې ځای ته رسیدي شي او پښتانه او بیا چې دی نو مسلمانان پښتانه نړۍ دونه په اسانه نه قبلوي الله مو ورشه